بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان ټي وي، پروګرام دی کامي مرکه او زه یم ستاسو قربا امیر زهیر. قدرمنو څنګه چې ماشومان موږ پیدا شي نو بیا وخت په وخت باندې هغوی چې کوم دی نو لویږي، نو فزیکلي چې څنګه دی ګروت کوي نو داسې دی منټلي هم ګروت کوي. دغه چې دا کوم منټل ګروت دی نو دې ته موږ میچورټي وو او میچورټي چې دا نو په دې کې د دې لپاره په اردو په پښتو کې چې کوم الفاظ دي نو هغه د بلوغت، بالیدګي، پختګي، پکاپن چې لکه څنګه میوه او میوه بیا پخه شي. دا کشر ماشوم دی، ماشوم چې کوم دی نو چې کله 11 کالو ته 14 کالو ته 15 کالو ته ورسېږي موږ ودې بیا بالغ شو. د چې څنګه بدني توګه باندې د ماشوم بالغ کیږي داسې په ذهني توګه باندې هم دی بالغ کیږي او دغه د په ذهني توګه باندې چې کوم بلوغت دی د دې ته موږ میچورټي ویلی شو. نو میچورټي دا لفظ موږ ځکه استعمالو چې په اصل کې نن سبا زموږ په ټولنه کې انګریزي د الفاظ ډېر استعمالېږي. اوس که موږ د دې دپاره د بلوغت یا د پکاپن د پختګي د الفاظ استعمالوم بیا به خلک پوهېږي نه. د نن په پروګرام کې به په دې باندې بحث کوو چې میچورټي په اصل کې څه ته ویلی شي او میچور خلک څوک وي. د لکه دغه میچور خلک چې دي دا پوهه خلک، هوښیاره خلک، د دوی نښې نښانې به بیانو او دغه خلک زموږ په دې ټولنه کې په معاشره کې د بده مرغه نن سبا دومره کم دی چې لکه موږ دا ویلی شو چې دا په وړو کې مالګه ده، ډېر زیات کم دي او دا خوشبخت دی دغه خلکو، خو دی کمی ډېر زیات نو د دوی په جدایۍ باندې بیا کوم دی جړه کېدی شي. خو هغه د دوی په ژوند باندې چې داسې خلک موږ ته میلو شي نو دا هم زموږ لپاره یو ډېره غټه لکه د خدای د طرفه ورکړئ که نه. دغه په میچورټي باندې په چې میچور څوک دي په دې باندې به په دې پروګرام کې خبره کوو وخت په وخت باندې. د میچورټي که موږ تعریف کوو نو میچورټي تعریف دا هم دی چې موږ په اصل کې دنیا کې ته او په دې دنیا کې چې کوم څیزونه دي دې ته چې په کوم نظر باندې ګورو زموږ د نظر هغه جوړوالی چې دی زموږ نقطه نظر چې کوم دی ښه دا څیزونه انډرسټینډ کولو د دې حقیقت پیژندله دا زموږ گفتگو او زموږ د گفتگو انداز دا هم په میچورټي کې راځي تر دې پورې چې زموږ عمل او زموږ رد عمل د دې نه هم زموږ میچورټي پته لګي. لکه څنګه چې اوس یو کس دی او راغی زموږ مخامخ کېناستو نو که هغه لا هېڅ هم نه دي کړي نو موږ ته په څه پته لګي چې دی هوښیار دی که کمعقل دی. نو موږ خو به الې د هغه باره کې چې کوم دی سره رایې قایمولی شو چې آیا څه گفتگو وکړي خبره هغې ته وکړي یا چې کوم دی د لاسو خپونه د هغه څه عمل ښکاره شي، رد عمل ښکاره شي بیا موږ ته پته لګي که نه. نو دا ټول په میچورټي کې راځي. د میچورټي په انټروډکشن کې موږ دا هم ویلی شو چې میچورټي چې دی دا په اصل کې د دنیا او د دنیا کې چې کوم هم څیزونه دي د دې حقیقت پیژندل دي. لکه چې څنګه موږ ډېر زیات څیزونه په دنیا کې داسې دي چې د هغې حقیقت موږ نه دی پیژندلی. د څه حقیقت نه لکه څنګه اوس ژوند دی، لکه موږ اوس هم چې موږ ډایرکټ څوک تپوس وکړي چې دا ژوند څه شی دی ما ته دا ډیفاین کا بیا موږ سره ګوره جواب نه وي. که موږ ته دا وایو چې مرګ څه شی دی تر دې پورې چې دا راته ووایي چې د دنیا د کائناتو خدای پاک او مذهب نو ډېرې خبرې داسې موږ ته د هغې حقیقت پته نه وي، د ژوند د حقیقت پته راته نه وي، د ژوند مقصد راته هم پته نه وي. نو دا که موږ ته په حقیقت کې پته ولګي او فلسفي کې په فلسفه کې هم دا څیزونه خلک وایي که نه نو ځکه ویلی شي چې فلسفه اهم مضمون دی دا خلکو ته د نالج هغه لکه نورو کې علم دی او په دې کې د علم هغه حقیقت خلکو ته ښایي. نو دا میچورټي چې کله موږ دنیا او د دنیا کې د کوم څیزونه دي د دې هغه حقیقت موږ ته ښکاره شي نو دا بیا موږ ویلی شو چې دا سړی میچور شو. دا د میچورټي هغه لنډ غونډه کې انټروډکشن دی. د دې نه پس چې موږ اوس پروګرام په مخکې باندې بوځو نو پروګرام کې چې موږ سره ناست دي نو منیب را سره ناست دی، صهیب را سره ناست دی، ابراهیم دی، دې طرف ته حسین شاه صاحب موږ سره ناست دی او اظهر زمان دی او شمس دی. نو دوی ټولو سره په نمبر خبره کوو. د ټولو نه لومبی چې خبره کوو نو شمس صمد ستاسو نه موږ دا تپوس وکړو چې دا میچورټي څه ته ویلی شي نو تاسو به یې په خپلو الفاظو کې څنګه ډیفاین کوئ؟ سر لومبی خو یو جهان مننه د افغان ټي وي طرف نه چې ما له خبرو کولو موقع راکړه. سر تاسو خبره وکړه د میچورټي چې میچورټي څه ته وایي. سر که موږ وګورو نو میچورټي چې کوم دی دا کمپلیټ ډیولپمنټ دی. په کمپلیټ ډیولپمنټ کې سر موږ سره راځي یو فزیکل میچورټي اینڈ منټل میچورټي. فزیکل میچورټي سر هغه دا چې یو کس دی هغه یو پراپر سایز او هایټ ته ورسېد او ایډلټ هولډ ته واړېدو دغې ته موږ فزیکل میچورټي وایو. منټل میچورټي سر هغې ته وایي چې هغه کې هغه د دې قابل شي یا یو هغه ایبیلیټي په هغه کې دا ایبیلیټیز راشي کریټیکل انالیسز، پرابلم سالوینګ سکلز او دغه شان نور چې کوم منټل سره ریلیټډ دي هغه څیزونه په دې کې راشي ډیولپ شي نو موږ وایو دا منټلي میچور دی. خو سر که موږ خبره وکړو د ایموشن انټیلیجنس یا ایموشن میچورټي نو سر هغه موږ هغې ته وایو چې یو انسان دی یا یو کس دی هغه د انوایرمنټ خپل ایموشن څنګه ظاهروي
یا هغه کنټرول کوي څنګه منیج کوي څنګه. په دې کې یوازې صرف سر دا نه راځي چې لکه مطلب موږ پس خپل ایموشن کنټرول کو یا منیج کو، دې سره موږ سره د غیر چاپیره خلکو هم ایموشن د هغې امپتی د هغې خیال ساتل او د هغې غا ایموشن چې کوم دي فیلینګز دي هغه هم هټ کول نه دي، د هغې ریسپیکټ کول دي. نو سر دغې ته موږ چې کوم دی ایموشنل میچورټي وایو. سر اوس که موږ خبره په دې باندې وکړو چې دا میچورټي چې کوم دی دا چې کوم دی بای برث پروسس دی یا چې کوم دی دا څه دي، نو سر که موږ وګورو دې ته نږدې نه نو دا میچورټي چې کوم دا خو ډیپینډ کوي سر په ستا په غیر چاپیره چل باندې چې تا ته څنګه خلک میلاو شو. اوس که ستا غیر چاپیره چل کې داسې خلک وي چې مطلب بس خپل نه خپل کار سره سکاري نه پردي کار سره سکاري، نو ته ظاهره ده چې میچور کېږي بنا. اوس که چېرې هغه خلک چې کوم دی سیریس میچوري پوهه دي نو ته به میچور کېږي. اوس بعضې موږ داسې خلک وینو سر چې لکه هغوی ور مطلب ایج ډېر زیات سی وایي 40 سال 30 سال خو هغه میچور نی، وجه دا چې هغوی د هغې پروسیجر نه نی وتی چې کوم هغوی باندې حالات تیر شوي یا چې کوم دی حالات په تیر شوي یا چې کوم سچویشن په تیر شوي په هغې نه نی وتی لکه پالش شوي نی نو میچور نی. بعضې موږ داسې واړه خلک وینو لکه مطلب کم عمره 25 کاله ماشومان، نو هغوی د دې حالاتو نه د سچویشن نه د دې څیزونو نه پاس شوي نو هغه میچوري ډېر زیات وخت نه مخکې میچوري. نو سر زما په ذهن یا زما په نیز باندې میچورټي دي. بالکل بالکل صحیح. تاسو ډېر ښکلی دغه وکړو، تاسو لکه دا تاسو د هغې درې اسپیکټ چې کوم دي نو بیان بالکل سر، چې هغې کې فزیکل میچورټي ده، منټل میچورټي ده او ایموشنل میچورټي ده. بالکل سر. او بیا په ایموشنل چې کوم دی ایموشنل انټیلیجنس ټولو نه اهم وي که نه، ډېر زیات چې هغې کې خپل موږ رد عمل کنټرول کوو. بالکل مطلب دا دی چې موږ یو کار اوس داسې وشو په هغې باندې موږ له غوسه راځي خو غوسه په کار نه ده په کار، بیا موږ هغه خپله غوسه راونیو چې موږ کله خپله د دې غوسې د راکابو کولو جوګه شو، دا اصل کې میچورټي ده. او دا موږ د خپل اسلام هم چې کوم دی ایموشنل انټیلیجنس درس راکوي که نه. بالکل سر. چې ته په کوم څیز باندې بد ګڼې نو په هغه ځان به کابو کوې او هغې به بد نه ګڼې. لکه څنګه چې علي رضی الله تعالی عنه یو کافر سره چې کوم دی نو جګړه شوه او هغه کافر یې لاندې راخلاص کړو، خو هغه کافر به یې د لاندې دوکاڼې وتوکلې، نو چې دوکاڼې وتوکلې نو هغه پرېښوده. نو هغه ورته وایي تاسو ولې پرېښودم، تا خو زه قتل کولم. وایي ځکه مې پرېښودې چې اوس تا دوکاڼې وتوکلې نو بیا پکې زما ذاتي غوسه راغله، اوس که ما ته که قتل کولې نو دا خو بیا زه ګنهګار وم. بالکل نو داسې لکه چې د خپل ځان دپاره نه که نه، نو دا ایموشنل انټیلیجنس چې کوم دی دا پکې ډېر زیات امپورټنټ دی. بالکل سر. دا تاسو به ډېرې ښکلې خبرې وکړئ. د دې نه پس یو اهم سوال دا پیدا کېږي چې میچورټي حاصلېږي څنګه. لکه مطلب دا دی که موږ د میچورټي ډیفینیشن او انټروډکشن د چا په مخکې وکړو نه چې انسپایر شي چې زه هم غواړم چې زه میچور شم، نو بیا هغه ته لار ښودلي چې دی به څنګه میچور کېږي. دغه باره کې سویب تاسو څه ویلی غواړئ؟ ډېره مهرباني ستاسو د افغان ټي وي چې موږ له خبرو کولو یو موقع راکړه. ډېره مننه. میچورټي خو څنګه چې تاسو ووایئ چې لکه د لایف یو پروسس دی چې لکه 2000 خو لکه بای برث هم نشي حاصلېدی، یو څو سټیجز دي د هغې نه به تېرېږي، خو لکه یو څو داسې ټپس دي چې د هغې د وجې چې کوم دی نو مونږ لکه میچور کېږي انسان، میچورټي حاصلېږي اچیو کېږي انسان ته. ټیک ده. لکه پای کې ړومبی چې کوم دی ریسپانسبیلیټي راځي. جی. لکه انسان په خپل کارونه خپل داسې لکه څه کارونه چې هغه وګڼي چې دا زما ذمهداري ده چې ذمهواري واخلي. او بل داسې کارونه چې هغې کې دې کار نه ساتي لکه غیر ذمهواري کارونه نه، بالکل ټیک. هر څه کې کار نه ساتل پکار. هغه ایرریسپانسبل اټیټیوډ چې کوم دی چې هغه کله پرېږدي. بالکل. او دویم ټیپ پکې دا دی چې انسان لکه تاسو مین چې کوم وي هغه ایموشنل انټیلیجنس دی که نه. لکه انسان له خپل ستا خپل چې کوم فیلینګز دي جذبات دي لکه هغه خپل کنټرول کوي څنګه، یو خو دا شو. او بل دا چې ستا چې کوم کنټرول کو هغه په تا باندې څنګه اثر غورځوي، صحیح شو. او بل دا چې ته د بل کس چې کوم فیلینګز دي هغه ته د هغې سره خیال ساتي کوي که نه کوي، بالکل هغه هرټ نشي چې ته هغه ستا نه خفه نشي چې ته دغه شانتي په پوره معاشره کې به ته ګورې. او دریم چې کوم دی د میچورټي یو ټپ دا دی چې انسان له چې کوم دی یو کنټینیوس لرنینګ پکار دی، لکه دی کنټینیولی لرنینګ کوي، لکه په هر څه کې دی بي براډ باندې دی، لکه چې هر ځای کې نی لکه دی دله پکار دا دی که بحث مباحثه کوي، که چې ته هر ځای کې ناست دي دله دا پکار چې دی یو څه زده کړي، دا نه چې هر څه کې دی مثال کے طور پر یو بحث مباحثه کوي دله دا نه دی پکار چې دی ویزه وګټم، دله پکار دی چې څه زده کړي. یو دا شو د زده کړې لپاره چې دی په باس کې څه واخلي، د دې لپاره نه چې د ګټې د بایللو لپاره. یو بل چې کوم دی پکې راځي نو هغه موږ سره دی چې امپاتی چې ورته وایي، همدردي ورته وایي. لکه پوره معاشره کې به ته خپل ځان ته هم ګورې، خو صرف دا نه چې خپل ځان ته ګورې، لکه ځان د جهان داسې نه دی، بالکل بل ته به ګورې، خپل چل چاپېریال کې به ګورې چې یاره بل کس خفه نه شي، خوشحاله اوسي. دغه شانتې دغه په دې دا یو څو ټپس دي چې دې سره انسان چې کوم دی میچور
کیږي او میچورټي حاصلېږي انسان بالکل ته. ټیک ده دغه شان کار ده چې داسې میچورټي مونږ حاصله کړو لکه مطلب دا کنټینیوس لرننګ دی که نه چې مونږ هر وخت چې کوم دی دې کې د لرننګ پیج آن کړی مونږ د خپل ایکسپیرینس په تھرو د خپل ابزرویشن په تھرو باندې د سټډي په تھرو باندې پوهه خلکو سره د ناستې په تھرو باندې چې کوم الریډي میچور دي هغه خلکو سره ناستې په تھرو باندې خپل میچورټي کې ګروث پکې راوستې شو میچورټي لیول خپل هاي کولې شو که نه دا کولې شو دې ځای کې دا تاسو یو خبره اوس وکړم دې صرف زه کلیریفیکیشن کوم که نه چې لکه دا چې څنګه دا خلک دغه متل دی په پښتو کې چې اول ځان دی بیا جهان دی نو دا متل ټیک دی خدا چې کوم دی خلکو په یو اسپیکټ کې صرف انډرسټینډ کړی دی نیګیټیو اسپیکټ کې چې مطلب دا دی دا موږ د هغې سړي لپاره استعمالو کوم سړی چې ذاتي غرض پسې نښتی دی نو موږ ومړه دی بس چې کوم دی په داسې دی چې بس اول ځان دی بیا جهان دی اول ځان دی بیا جهان دی لکه اول خپله وخوره ځان موړ کړه که نور خلک بیا خوري که نه وي که هغه یې لوي که نه وي خو دا په دې په پازیټیو اسپیکټ کې چې کله موږ واخلو نو بیا دا میچورټي نښه جوړېږي نو میچور خلک لکه فار ایگزامپل یو میچور سړی دی نه هغه بل ته خو تکلیف نه رسوي خو د بل د وجې نه خپل ځان هم پورې تکلیف کې نه اچوي او یو سړی که چېرې د بل د وجې نه ځان په تکلیف کې اچوي دا ورې هوښیارتوب نه دی ټیک دی که نه مطلب دا دی چې یو کس دی لکه څنګه چې ګورئ دا زموږ په روزمره کې موږ دا خبرې وینو خو د دې نه زده کړه کول پکار دي تاسو به دا لیدلي یو کس په باره کې خلک وایي د بار خلکو لپاره ډېر ښه سړی دی خو د ځان دښمن دی اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې دا یو سړی په اصل کې لکه ښه سړی دی چې دا د ځان دښمن دی دې ښه سړی نه شي کېدی چې ځان دښمن دی نه څنګه ښه سړی دی بل د دغې سړي نه چې دا د ځان دښمن دی د ده نه بیا کور کې خلک هم ډېر تنګي خلک وایي د بار د خلکو لپاره ښه دی خو د کور دپاره ښه نه دی که نه دا په اصل کې ښه نه دا اول ځان دی بیا جهان دی که دا موږ لکه پازیټیو واخلو نو مطلب دا دی چې د بل لپاره ځان په تکلیف کې اچول دا هم څه دغه امیچورټي ده د دې نه پس چې موږ اوس خبره په مخکې باندې بوزو نه میچور سړي یو نښه دا وي که نه چې دی په دروغو په تعریف باندې بالکل نه خوشحالېږي ګورئ کم عقل سړی چې کوم د هغه دوکه کولو لپاره دا ډېره یو اسانه نسخه ده چې ته د هغه تعریف وکړه بس هغه وایي که چې کله هغه په هوا شي او جامو کې نه ځایږي نو دغه ټایم بیا هغه ته دوکه کولی شي هر څنګه ورسره کولی شي خو هوښیاره خلک داسې نه د دې باره کې چې کوم دی نو د امام ابن جوزي یو واقعه لیکلې وه د علي رضی الله تعالی عنه په باره کې هغه وایي یو سړی راغی او هغه د علي رضی الله تعالی عنه مخامخ تعریف شروع کړو نو علي رضی الله تعالی عنه ته دا پته وه چې دا سړی چې کوم دی دا دی چې تعریف اوس کوي نه دا دی اوس لکه مال هغه مونږ چې وو که نه لکه ما دوکه کوي نو چې وي ما دوکه کوي نو هغه ورته څه وي هغه هوښیار و که نه هغه ورته وي زه وي هېڅ چرې هم داسې نه یم راته چې په خولې باندې څنګه وایي خو د هغې نه وي ډېر زیات ښه یم راته چې په زړه کې څنګه ماته کوم رویه ساتي او کومه رایه راسته د هغې نه ډېر زیات ښه نو د میچور خلکو یو دا نه ښیي که نه د دې نه پس حسین شاه صاحب که ستاسو نه دا تپوس کوو چې د دې میچورټي او د دې ایج د دې یو بل سره تعلق شته بسم الله الرحمن الرحیم امیر زهید صاحب ستاسو ډېره مننه او د افغان ټي وي ډېره مننه چې موږ ته دعوت راکړو نو څنګه چې تاسو تپوس وکړو د میچورټي حوالې سره چې یاره د میچورټي ایج سره څه تعلق شته او که نه نو لاول چې څنګه ملګرو ووي چې میچورټي چې کومه ده نو دا د حالاتو مطابق یو مناسب ریسپانس ورکولو صلاحیت دی بالکل صحیح ده ډېر تاسو ډیفینیشن وکړو نو دې ته موږ میچورټي وایو اوس راځو خپل سوال طرف ته چې یاره د دې ایج سره تعلق شته او که نشته نو د هغې باره کې به زه دا ووایم امیر زیر صاحب چې د میچورټي ایج سره اکثر تعلق شته خو همیش دپاره نشته د هغې مطلب دا دی چې دا میچورټي چې کوم دی دا په ډېرو څیزونو باندې ډیپینډ کوي صرف په ایج باندې ډیپینډ نه کوي مطلب دا چې دا ایج منګه د میچورټي یو انډیکیټر اغستی شو مطلب دا چې د دې منګه اندازه لګولی شو د ایج نه چې یاره دا کس په میچور یي او که بني خو شورلی نشو ویلی بالکل ټیک ده ځکه چې دا میچورټي چې کومه ده نو دا خو ګاډ ګفټډ څیز هم کیدی شي بعضې ماشومان به تاسو ووینئ چې هغه د هغه خبرې د هغه ناسته پاسته اکټیویټیز داسې چې هغه نو دا ګاډ ګفټډ څیز هم کیدی شي نو مطلب مې دا چې د دې همیش دپاره ایج سره تعلق نشته بعضې به تاسو اورېدلي چې ایج به 25 سال ایج به د یو کس خو هغه میچورټي لیول به د 15 سال ماشوم نه هم کمي بعضې ایج به ماشوم به د 15 سال ایج خو د هغه میچورټي لیول هغه د به چې کم دی نو د 25 سال نه هم سی وایو نو لکه موږ خپلو کې تاسو کو ګورئ نو ماحول کې موږ اورو که نه موږ ویل که لوی کس ته موږ مړه دا څه د وړو غونه کې خبرې کوي مطلب دا چې د دې ایج سره دا ایج یو فیکټر دی خو ټوټل نه دی مطلب دا چې دا میچورټي په نورو څیزونو باندې ډیپینډ کوي په هغې کې ریسپانسیبلیټیز راځي مطلب یو کس باندې ریسپانسیبلیټیز رالو د هغه ایکسپیرینسز دي هغه ابزرویشنز مطلب هغه د میچورټي چې کوم دی نو ماحول سره
مطلب دغه ماشوم دغه کس ته کم قسمه ماحول پرووایډ شوی د دی ګرومینګ لپاره چې کوم ماحول هغه ته ملاو شوی دی نه کار میچورټي نو نه به میچوري کني نو بس هم میچور په پاتې مطلب انسان څنګه د ماحول غلام دی نو دغه شانتي د میچورټي چې کم دی نو مطلب مختصر الفاظو کې موږ دا وایو چې دا میچورټي چې کم دی نو دا د ایج فزیکل ایج یو منټل ایج دی یو فزیکل ایج دی نو دا فزیکل ایج چې کم دی دا د میچورټي لپاره یو انډیکیټر یعنی اشاره ده خو شورلی موږ دا نشو ویلی چې یو کس دوره او بل د میچورټي لپاره څه فارمولا نشته چې یاره د دوره ایج وي نو دی به میچوري او که دوره ایج وي دی به میچور نه بلکې دا د انسان د حالاتو د هغه د تجرباتو د هغه د ماحول د هغه د کم قسمه درسګاه ته تللی دی کم قسمه خلکو سره ناسته پاستره اجره کې کینی نه کینی مشرانو سره کینی نه کینی نو دا قسمه خبرې میچورټي میټر کوي لہذا مطلب دا شو چې دا فزیکل ایج چې کم دی دا میچورټي سره اکثر تعلق ساتي خو همیش دپاره نه بالکل صحیح ده د کس کا سره کومه یو اټکو نه غبدای چې یو میچور بندا چرهم بنیت نشي کېده د لکه د بنیتی کوم دا په اصل کې هغه خپل خود غرضی ده کنه چې مونږه د خپل غرض د پاره وای یو سړی نه وای چې تاسو کوي ولې خفای ناغه ورته خپل می سغم نشته خو پردو خوشاله خراب کړم دلته کې زمونږ په معاشره کې خونن سبا داسې خلک ډیر زیات دي کنه چې هغه پردو خوشاله خراب کړل نو دا یو لکه ګوري کې تاسو په معاشره کې داسې یو سړی مو ویني چې هغه کې بنیتی ده نو یو بنیت سړی چې کوم دین هغه میچ ور نشي کېده بس دا یو خپل انډیکیټر دی لکه دا سړی که تاسو په نظر کې ار څومره پوهه لري مخکې نه نو چې تاسو ته دا پته ولګی چې بنیت نه بس بیا څه پوهه پاتې شته که دې پوهه په ایکچوال کې نو بیا به دې بنیت نه نو دا داسې دومره غټه خودغرضي به پده کې لکه نه وګنه یو میچور سړی چې کوم دی نه وسیع نظر ای براډ مایندډ تنګ نظر نه چونګ بو کې نه ډوبېږي او څنګه چې مونږه اکثر پروګرامونو کې دا خبره کړې ده چې مونږ د خپل ذهن دوه خانې جوړې کړې دي یو خانې ته کې ګوټ بلکې بیډ خلک ځای کړی نو رایټ اینډ رانګ او دا بلیک اینډ وایټ او دا خبره پکې نو دا کا اوس کوم دی وسیع نظر ای لکه ګورئ که د دې سړي نه د دې میچور سړي نه څوک د یو پاټای باره کې تپوس وکړي د یو لیډر باره کې تپوس وکړي نو دې ډایرکټ چې کوم دی داسې جواب نه ورکوي چې یا ډېر زیات غټ لیډر دی او یا داسې چې هېڅ نه دی داسې نه ورکوي دی چې کوم دی نه دی هغه ښه او بد دواړه به هغه موږ ته مخامخ پیش کوي که نه نو میچور سړی چې کوم دی نه دی چې کله وسیع نظر یې براډ مایندډ وي نو د دې ریزلټس راوځي چې دی معتدل مزاج وي لکه بیلنس پرسنالټي ساتي نو انتها پسند نه او پښتانه چې کوم دي نه دی خو په عمومي توګه باندې انتها پسند لري که نه څنګه چې خلک وایي چې د پښتنو نه دښمني ښه ده نه دوستي ښه ده نو دغه شان اوس چې کوم دی نه دی چې دا انتها پسندي څخه ښه شی خو نه دی انتها پسندي خو په هر حالت کې خطرناکه ده که نه نو دی چې کله وسیع نظر وي نو دی معتدل مزاج وي نو چې ماډریټ خلک موږ نن سبا په سوسایټۍ کې پکار دی دا چې کوم پولیټیکل پولرایزیشن دی زموږ په ملک کې چې دا خلک د پاټو په سر باندې یو بل سره جګړې کوي د پاټو په سر باندې په بډابیره کې پلار زوی مړ کړو نو چې اوس دا به تر دې حده پورې نه تر د ایکسټریمزم د انتها پسندي که چېرې زمونږ په معاشره کې میچور خلک ډېر وو میچور خلک لږ دی ام میچور ډېر دي بیا خلک څه وایي وایي فلانکي پارټي سره یا فلانکي سړي سره خلک ډېر دی نو خلک ډېر خو چې کوم دی څه دلیل نشي کېدی هغه خو که مونږ اوس ومو نو دا زمونږ مسلمانان چې کوم دي نه چې نان مسلم سره کمپیر کوي نه خو کم دي بیا خو د دې دا مطلب نه دی چې کوم نور دینونو والا دین هغه په حق باندې دي نو دا موږ داسې لکه نشو کولی که نه چې دا ټولې خبرې زمونږ په دې کې چې کوم دی نو په مایند کې ورسره وي د دې نه پس زمونږ په سوسایټۍ کې چې کوم خلک دي نو دې کې دلته کې اوس بیا ځوانان په خصوصي توګه باندې هغه یا دولت پسې لیوني دي یا شهرت پسې لیوني دي هر سړی چې کوم دی نو لکه اوور نایټ فیم وایي ما ته راشي او هر یو سړی په دې کوشش کې دی چې زما ویډیو وایرل شي او بس د هغې یو ویډیو وایرل کېدو نه چې کوم دی چې زه مشهور شم تر دې پورې تاسو به دا خبره به تاسو ته ناشنا ولګي چې ما ته د پښتو یو سندرغاړي دا ووایي چې مونږ په پېښور کې په سټوډیو کې ریکارډینګ کوو نو داسې سندرغاړي هم شته چې هغوی وایي چې یاره دا یو کلیپ چې کوم دی په ټیک ټاک باندې وایرل شي او که نه نو اوس ګوري دا مونږ خو چا نوم نه اخلو که نه د پوهې لپاره چې کله مونږ دا خبره کوو ګورئ تاسو سوچ وکئ چې آیا دغه هنرمند دی به هنر سره انصاف وکړي چې دی صرف دا لکه د ده نیت چې دا به وایرل شي که وایرل به نه شي دغه دا چې فیم خلک لیوني کړی دی او نیم خلک لیوني کړی دی دولت او شهرت خلک لیوني کړی دی نو په دې معاشره کې یو میچور سړی دولت او شهرت ته په کم نظر باندې ګوري دا هم یو غټ سوال دی که نه دغه سوال به چې کوم دی د مونیم تاسو نه وګوري دې باندې خبره وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د ستاسو او د افغان ټي وي ډېره مننه سر جي چې تاسو مونږ ته دعوت راکړو
تا چې څنګه سوال وکړو چې ننني خلک چې کم وي که نه سر د دولت پسې او شهرت پسې ډېره منډه وي که نه سر نو اول به زه تاسو ته دا ووایم که نه سر چې یو چې کم میچور کس وي او ایم میچور کس چې کم وي که نه سر د دته لکه ډایرکټ لکه دولت یا میلاو شي یا ورته شهرت میلاو شي که نه سر نو د ده ورباندې ریاکشن څنګه وي نو دا یې چل وي چې لکه تاسو به ډېر اورېدلي وي خلک وایي د پس د مازدیګر نه وایي د سر پیسې راغلي مالدار شوی دی نو دا ایم میچې ور کسانو پسې دا خبرې کېږي که نه سر نو ځکه چې ای سر دولت یا شهرت ورته راشي نو دوی سبانې وخت ایر کړي او پرونی او سبانې وخت نه ایر وي چې لکه مخکې به څه کوو وروستو څه شوي دي نو لکه غرور پکې راشي پریشر پې د دولت او د شهرت دوره شوي که نه سر چې بدو لارو روان او جی نو خپل طرف نه دغه شي او بل چې میچور کس کم وي که نه سره نو دا سوچ کوي چې لکه زما سره دا دولت چې کم نه کم شهرت دی نو دې نه بل کس ته فایده به څنګه رسومه نو چې څنګه ور فایده د دولت نه یا شهرت نه نور خلکو ته فایده رسوي نو دا کشان چې د دولت او شهرت دې سره سیوا کېږي بالکل نو تاسو سوال ته به راشم چې تاسو وایئ چې په کم نظر ورته ګوري نو چې کم میچور کس وي که نه سره نو دا خپل د ژوند کمې وړې وړې خوشحالۍ وي او خپل سکون چې کم بدن وي یا کم صحت وي نو هغې باندې اهمیت ورکوي خو لکه د شهرت او ډېره اهمیت نه ورکوي او بله خبره دا ده سر چې کم د ده چې کم سکون او کم دغه وي که نه نو دې افضل غړي د دې د هدف مال او دولت او شهرت پسې منډه نه وي او د دولت حاصلې خدا سوم نیوي چې لکه خپل چې صرف هغه او لکه مقصد یې نه لکه ضرورت د پاره استعمالوي د خپل دولت او ده بالکل ټیک دا غسی ده مطلب دا چې موږ د دې ځکه په دې خبرو باندې ځان پوهې کول دي کنه چې هغه کوم سيزونه چې دولت نه یا شهرت نه ډیر زیاته هم دي اول خو شهرت کوم دي دا د دې ساید افیکټس خلکو ته پته نشته کنه کله د دې ساید افیکټس خلکو ته پته ولګي چې بیا ستا پرایویسي بالکل ختم شي او ته یو انسان ته خلک د انسان په توګه باندې نه ګوري لکه څنګه چې موږ هم وړو په پی ټی وی باندې په ډرامو کې کوم خلک راته یا په فلم کې موږ قتل نو موږ وی نه چرته بلې دنیا خلک ته او چې موږ چرته هغه کله موږ سره موږ لیدلې دي چې موږ د مخامخ ته ښکاره شوي موږ دا هم چې 15 پوټاش پک پوټا کسري دی هم هغه شان دی واغه شان خبرې کوي نو دا اوس د خلکو مایند کې بیا داسي نو دکا دا چې موږ د مشهور خلکو نه خلک دا ایکسپیکټ کوي نو دا په دې باندې ډېر غټ بوټ جوړیږي او تر دې پورې چې موږ خو داسې لیدلي دي چې دلته کې را پروګرامونو له دا مشهور خلک راشي سیلیبریټیز فهمي او هغوی سره هغه خلک کوم تصویران صرف وباسي 2 غنټې خلک ځان سره کله یو طرف ته ودرېږي کله بل طرف ته ودرېږي نو زه خو چې کله سوچ وکړم نو زه وایم ما کې خو دومره هم چې کوم دی نو برداشت نشته چې زه به 2 غنټې خلکو سره دوره تصویران وباسم په خندا راوستل وي دا وي لکه پریشر پې بالکل هغه لکه مصنوعي خندا راوستل دوره که نه دا اوس دا ډېر ګران کار دی شهرت خو ساید افیکټس ډېر خطرناک دي که نه خو اوس پاتې دولت شو نو دولت اصل کې دولت خو ډېر زیات اهم دی د دولت نه بغیر لکه زه خو په کلاس کې لکانو ته هم دا وامه سټوډنټس ته چې موږ به خلکو له د دولت په وجه باندې قدر نه کوو چا سره شته او که چا سره نشته زموږ دپاره دواړه محترم دي قابل احترام دي خو موږ له ګوره خلک د دولت په وجه باندې قدر کوي نو که موږ سره دولت وي نو ډېر قدر به راله کوي که نه وي را سره بیا راله نه کوي همدغه حقیقت دی که نه زموږ معاشره داسې ده دلته پیمانه دا دولت جوړ شوی دی نو د دولت اهمیت خو ډېر زیات دی او بل دا چې ضرورت هم دی اوس خو بغیر دې نه ژوند هم نه تېرېږي که نه خو د دولت نه خو څیزونه اهم شته که نه اوس دغه څیزونو باندې ځان پوهې کول چې دا څه دي نو ګورې ایمان ته اهم دی د ټولو نوم بیت ایمان اهم دی اوس که ایمان نشته او دولت شته نو هېڅ نه دی ښه دغه شان چې کوم دی نه د دې دولت نه عزت اهم دی لکه که دولت لاړ نو غریب به شو که نه غریبانان به شو خو که عزت لاړو نو بیا د هغې نه پس هغه پاتې ژوند نه تېرېږي او دغه چې عزت ته چاته دی نو خلکو خودکشي هم کړې ده نو عزت ته ډېر زیاته اهم دی که نه دغه شان رشتې دي اهم دي دا رشتې چې کومې دي د مور او پلار نو که یو سړی اوس مور او پلار یا رونه خویندې یا خپل بچي خپله ښځه دا هم چې کوم دی نه د دولت نه رستو کوي نو آیا دی بیا میچور کېدی شي دی خو میچور نشي کېدی که نه نو دا څه څیزونه داسې دي چې دا موږ لکه انډرسټینډ کول پکار دي چې دا ژوند ته اهم نه دی لکه یو سړی دی هغه مالدار شو خو چې څنګه مالدار شو نو مړ شو نو دته ته څه فایده ورسېده نو ژوند لومبی دی که نه یا چې کوم دی نه د دې دا هم لکه نه یو سړی دی هغه سره ډېرې پیسې دي او هغه ته ډاکټر دا ووایي چې که تا دا ټولې پیسې ورکوې نه ژوند درته میلاویږي نه بیا ټولې پیسې هم ورکوې د ژوند دپاره نو ژوند ته ډېر اهم شو که نه نو دا ژوند ته ډېر زیات اهم دی که نه نو داسې څیزونه دي دا موږ لکه انډرسټینډ کړو دا د میچور خلکو په مایند کې مخکې نه دا وي که نه بل دغه شان ګورئ میچور خلک چې کوم دي وخت نه ضایع کوي چې کم سړی وخت ضایع کوي مطلب دا دی چې کم خلک هغه کار کوي
چې هغه چې یو سړی بزرګ و هغه له یو سړی راغی زه یو خبره کوم نو هغه ورته وایي ته چې دا کومه خبره کوې دی کې ستاسو فایده شته هغه ورته وایي نه وایي زما پکې څه فایده شته وایي نه وایي د معاشرې پکې څه فایده شته وایي نه وایي بیا یې مه کوه مطلب دا دی چې هر هغه کار او هر هغه خبره چې هغې کې نه زما فایده شته نه د بل معاشرې فایده شته نه څه کوو هغه کار څه کوو یا چې کوم دی نه د هغې کې نه د دنیا فایده شته نه پکې د دین او آخرت فایده شته نو بیا یې څه کوو خو خلک خو دا کوي که نه لکه زه خو چې کوم دی نه زه دا وایم که داسې اوس مونږ یو ډرون کیمرا راوباسو چې په هغې کې د ټوله دنیا مونږ ته اوس ښکاره شي او په دې ټوله دنیا کې چې اوس څوک څوم کوي او هغه مونږ ته مخامخ په پکچر کې راشي نو اوس هم په دنیا کې مور دین 50% خلک په هغه کارونو کې اړمي چې هغه کارونه به بالکل بې ضرورت وي د هغې به هېڅ فایده نه وي الټه به نقصان وي نو دا اوس چې کوم دی دا د اممیچیورټي هغه نښه ده ګورئ په دې کې دې ځای کې چې کوم دی یو خبره به زه ایډ کړم او هغې نه به بالکل کلیر شي دا خبره چې وایي عایشه رضی الله تعالی عنها د حضور صلی الله علیه وسلم نه یو پیرې ته تپوس وکړو وی یا رسول الله وی فضیلت په څه څیز باندې دی نبی علیہ السلام ورته په عقل باندې مطلب دا دی چې څوک څومره عقلمند دی دومره افضل دی نو بیا ورته عایشه رضی الله تعالی عنها یا رسول الله آخرت کې به فضیلت په څه څیز باندې نو نبی علیہ السلام ورته په عقل باندې نو آخرت کې خو عقل نه چلیږي نو عایشه رضی الله تعالی عنها ورته یا رسول الله په آخرت کې د عقل څه کار دی وی هلته کې د عقل څه کار دی نو نبی علیہ السلام ورته وی عمل به هم دومره کړی چې څومره پکې عقل وي نو اوس دې ځای کې ګورئ دې کې لکه دې حدیث کې مونږ ته دومره غټ سبق دی که نه مطلب دا دی چې یو عقلمند سړی سره د عقله هغه کار کوي چې هغه ګناه دی نو دی خو عقلمند نه شو دا خو د عقل کار نه شو نو دې په اصل کې د عقلمند نه دی دا ټوله د بې عقلۍ هغه لاره ده او مونږ په دې باندې روان یو نو دا مې چې ور خلک چې کوم دي دوی وخت نه ضایع کوي ځکه چې وخت چې کله تا ته دا پته ولګي دا چې وخت د پیسو نه زیات قیمتي دی وایي د دغې ورځې نه خو ستا سکسس جرني شروع شوه دا مونږ چې په دنیا کې اوس نومونه اخلو نو هغه خلک دي چې هغه لکه مطلب دا مذهبي خلک چې کوم دي او که نه دنیایي لحاظ سره هغوی ډېر غټ کار کړی دی او اوس په دنیا کې ژوندي پاتې شوي دي دا دی چې ژوندي پاتې شوي دي نو د وخت قدر کړی دی مونږ څه کوو مونږ ټایم پاس کوو بار خلک ولاړ دي خلک ورته وایي څه کوو ټایم پاس کوو دا چې څوک ټایم پاس کوي نو یو ورځ ټایم دی پاس کړي بیا د دغه خلکو د مرګ په وخت کې بیا څه حیثیت دي څوک هم دا نه وایي چې څوک مړ شو او که څوک وایي نو څوک یې هغه یو دوه چمه یو دوه کوڅې خلک د دې نه پله چاته پته نه لګي او هر هغه چا چې د وخت قدر کړی دی لکه دې ځای کې اوس مونږ نوم والو هم دا بده خبره نه ده چې یو میاشت مخکې د پښتو یو نوموړی شاعر اکمل لیونی وفات شو یو غریب سړی و غربت کې ژوند تېر کړی و خو چې خپله شاعري کړې وه په شاعرۍ کې څه پیش کړي دي که نه څنګه چې تسکین مانیروال وی شعر اولاد لرم ځان به پې یاد لرم نو هغه شعرونو باندې تسکین یاد دی په هغه شعرونو باندې هغه اکمل لیوني له چې خلکو ورته لیونی وي نو هغه یو سړي چې کوم دی فیسبوک باندې د هغه باره کې ډېر ښکلی پوسټ کړی وی اکمل لیونی د دې لیوني کامو یک یو روغ سړی و نو په اصل کې دی روغ و په دې معاشره کې چې لکه روغاني بابا چې و هغه یو پیرې ته په یو شعر کې د دې معاشرې باره کې دا وي کېدای شي دا خبره لږه بدی خو چې وی ویل روغاني یو هوښیار ځناور ځان سره ای نصیبه څه په ځناورو کې مې عمر دی نه دې معاشره کې چې کله دلته کې مونږ ته مخامخ داسې خلک دي چې هغه ځناورو په شان د هغوی هغه رویه ده او هغه شان دي دلته کې چې کله یو سړي ته لیونی وویل شي نه په اصل کې ټیکي اخی روغي نو د اکمل لیوني هم ده که نه ما خبره کوله چې چا د وخت قدر کړی دی نو هغه بیا په دنیا کې امر شي په تاریخ یاد پاتې شي میچور خلک چې کوم نه دی یاد پاتې کېږي د دې نه پاسه چې اوس په سوسایټۍ کې چې مونږ کله وګورو نو مونږ ته دوه قسمه خلک دې کې هم مخې ته راځي یو هغه خلک چې هغوی ډېر زیات چې کوم دی نو سیریس هر وخت دی نو چې دا د حد نه زیات سیریس دی سره هم باید نه بور شي هر وخت خلک وایي ډېر زیات سیریس یي نو څه خلک داسې چې هغه هر وخت ټوکې کوي د هر وخت چې ټوکې کوي یو ټوکې ټکالې کوي دی بیا د خلکو د خندولو لپاره د لطیفې او د لطیفې دروغ او ډېرې خبرې پکې داسې که نه دغه اصل کې دغه خلک چې کوي نو دا د خپلو دروغو د وجې نه په داسې خبرو باندې د خلکو خندول چې هغه په اصل کې مذاق د چا وړاولي لکه ته چا پورې ټوکې کې نو هغه د هغې غریب انسلټ کوي نو بیا نور خلک خاندي نو دا خلک چې کوم دي نو دا د خدای پاک نه دي خوښه نو اوس یو طرف ته دکه راټوکمار دي بل طرف ته دومره زیات سیریس دي مې چې ور خلک په کومه کټګري کې راځي دا تاسو په ابراهیم تاسو نو کو تاسو دې باره کې څه وایي موږ تاسو مننه کوو افغان ټي وي مننه کوو موږ له خبرو مکرر کړه ډیره مننه او بالکل سر جی میچورټي چې کوم دا موږ کچریو ګورو دا موږ په سنجیده او په کمیډي باندې نشو پیمانه کول نشو ایکسپلین کول
دا منګه میچورټي د دې په اسپیکټ چې کوم دی کم فیکټر دی پاغي باندې منګه پیمانه کولی شو. پیمانه کولی شو څنګه چې سویب وي چې دی اډاپټیبিলিټي شو ریسپانسیبিলিټي شو مایند گروث شو وغیرہ وغیرہ د دې په ذریعہ منګه دا میچورټي ظاهر او کچره موږ معاشري ته ګورو معاشره کې تاسو وایي چې یو کمیډین خلک که کمیډین دوره زیاته به حد کمیډین شي د معاشري د خندا شي او که بچر دی خو بل سیریس خلکو ته وګورو هغه دوره شي چې موږ معاشره کې ولته خلک مغرور خلک وي ځان ته داسې کې چې لکه خلک وي دا مغرور دی سړی سره تعلق نه ساتي او خلک ته ډډه کوي دغه څه خو معاشره کې کم چې موږ میچورټي ته وګورو نو میچورټي دا دواړه خلک کې دی شي یا عمده میچور کمیډین کې دی شي عمده سنجیده خلک کې دی شي خو کله کې دی شي چې کله دی کې د میچورټي دا فیکټر راشي کم فیکټر دا دی چې صد وجه انسان میچور کې دی شي نو کدا دوه فیکټر کم چې میچورټي فیکټري کا په سړی کې راشي نو هغه سره میچور دی خو موږ ته معاشره کې وایي چې نه ډیر زیات جوکر پکار چې جوړ شي او نه ډیر زیات سیریس کېدل پکار دي دغه زموږ په نظریه کې د مطلب دا ستاسو خبره مطلب دا چې د دواړو په منځ کې اوسېدل پکار دي کنه او هر یو کې کوم نه ماډریټ لار کوم نه داخله کنه بالکل منځنۍ لار خدا نو چې بنده دومره زیات سیریس هم نه چې خلک ورسره بورکیږي بیا د خلک ډډه کوي او دا دومره زیات سیریس چې کوم دي نه دا خو چې زمونږ په کورونو کې مشران اکثر داسي بالکل هغه چې داسي نو هغه چې اکثر چې کله کور نه بار درشي نو خلک خوشاله په کور کې نو دا خو خبره نه ده کنه دومره زیات سیریس نه سم نه بکار کنه او ځان جوکر جوړول نه بکار دي ځکه صرف دومره خبره ده چې موږ په دې باندې ځان پوهیږو چې یو مزاق ته یو مزه ده نو مزه به نبی علیہ السلام کوله نبی علیہ السلام هم د نورو خلکو د خوشحالولو لپاره د خندولو لپاره کله نه کله ټوکو یو خبره وکړه خو هغه به مزاق نه دا مزاق ټوکې دي دا چا انسلټ کول دي څنګه چې زموږ په کلو کې اکثر داسې سادهګان خلک دي هغه سادهګان خلک چې کوم دي په چوکونو کې د اوزګار خلک ولاړي او دغه یو ساده کس پر راګیر کی او په هغه باندې چې کوم نه وخت پاس کوي هغه باندې ټوکې کوي او نور خلک خاندي نه دا دی خو په اصل کې د دې ساده سړي مزاق وړاوي نه دا بیا چې کوم نه دا مزه نه ده دا مزاق دی او دغه انسلټ کول دي دا خبره نه ده او میچې بر خلک هیڅ چری داسې نشي کولای بلکې دی خو دغه ځای کې ودرېږم نه دی خو دغه محفلونو ته دغه ځایونو ته بد ګوري کنه میچې ور خلک د خپل ژوند په مقصد کې واضح هي لکه ټول نو بیا خو ګوري مینینګ اف لایف ته کنه چې مونږ ته لکه دا پته نشته چې زمونږ د ژوند مقصد څه دی نو مونږ څنګه میچې ورټي او رسمه میچې ور نو مونږ ته چې خپل ژوند د مقصد پته د ژوند مقصد بیا داسې چې مونږ د چانه ورېدل غوړې نه ډیرو خلکو لیکم نه کوم مونږ ته اوس هم تاسو کو نه ډایرکټ هینګ شي وایي چې زموږ ژوند مقصد څه دی نو چې بیا ورته رئیس جواب نه نو بیا وایي سو کوئی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں سو کوئی وایي زما د ژوند مقصد چې کوم دی نه د خلکو خدمت کول دي نه هغه سړی وایي چې زما د ژوند مقصد د خلکو خدمت کول دي چې هغه خپل کور کې د خپل مور خدمت ته نه دی تیار هغه سړی وایي زما د ژوند مقصد د الله رضا ده کوم سړی چې تیر یو کال نه چې کوم دی نرسار موز نه کوي نو دی دا مقصد داسې خو نه دی خو په مقصد کې لکه رښتینی نه دی که نه د ژوند مقصد ټاکل چې کوم دی دا یو سړي په خپل ځان لکار دی دی چې د سره دا دوره وخت خدای ولا وخت ورکړی دا خو د ټولو ضروري کار دی نه دی په مینینګ اف لایف باندې پرپز اف لایف باندې کینی ځان سره سوچ وکړي کنه خیر دی ځان چانه پکې ګایډنس واخلي بیا د هغې نه پس کینی او په دې باندې د هغو کې نو چې بر خلک د خپل ژوند په مقصد کې واضح وي او چې کله موږ پرپز اف لایف موږ ته کلیري نو بیا زمونږ هغه د ژوند هغه ډایرکشن چې کوم دی منزل چې کوم ځای ته موږ رسېدل غواړو دا موږ ته کلیري نو په یو صفا لاره باندې روان یو هغې کې کنفیوژن نه وي کلیریټي پکې نو مې چې بر خلکو کلیري که نه د دې په ژوند کې دغه کلیریټي د علم حوالې سره مې چې بر خلک چې کومي د دوی مایند کې دی چې دوی سره ډېر لږ علم دی نو چې کله دوی وایي چې موږ سره ډېر لږ علم دی نه دوی هغه ګروت مایند سیټ والی او اوپن مایند سیټ والا ځان ته هوښیار نه وایي ځان ته پوهه نه وایي او اوس وګورئ صرف چې کوم دی نه که په سیاسي پوهې باندې موږ د خپلې معاشرې د خلکو جاج واخلو نه هر یو سړی چې کله په سیاست باندې باز شروع کړي نو بنده وایي ډېر ټولو نه غټ او لوی تجزیه کار دی اولان کې هغه د یو بل نه اورېدلي نو د یو بل نه اورېدلې خبره به څه وشي لکه څنګه چې یو سړی راغی او هغه وایي د ترکي ډېر زیات تعریف شروع کړو چې ترکو دا کړي دي ترکو دا کړي دي یو بل کس وخت ته ډایرکټ تاسو کوی تا د ترکو په تاریخ کم کتاب کتلی دی دا ورته وایي کتاب ما خو کتاب نه دی کتلی نو څنګه اوس کوم دی د ترکو په تاریخ باندې دغه کې نو اوس موږ کتاب خو نه ګورو خو موږ ډېر زیات پوهیږو نو چې کله موږ دا وایو چې ښه دا د یو خبره ده د ټوکو هم یو خبره ده زه وایم چې اکثر زما د کوم سټوډنټس دی ته زه وایم که نه هغې کې بعضې یو کس یا وایي سر وایي زه مخکې نه پوهېدم زه ورته هم خلک د دې خبرې مطلب دا دی چې اوس پوهېږي نو چې کله ته اوس وایي چې زه اوس پوهېږم نه دا هم نه پوهېږي چې کله هم یو سړي ځان ته ووایي چې زه پوهېږم نه دی نه پوهېږي نو په دې وجه باندې مې چې ور سړی ځان ته پوهې نه وایي
د سره کا علم امر ارسم رم ډیر دی خو دی وای ما बहुत थोड़ा जानता हूँ نو چې کله دی لږ علم دی ورسره دی دغی او د دې باره کوم ډیر خبرې دي څنګه چې امام ابو حنیفه د علم یو سمندر خو یو سړی ترې راغی هغه ته وایي 4 یا 5 سوالونه وکړل هغه صرف د 4 جوابونه ورکړي نور یې نه ورکړي او هر یو سوال جواب به چې کوم نه چې کوم نه ورکړي دې باره کې صرف دا کوي ما ته دې پته نشته او اخره کې هغه سړي دا وایي چې ما ته دا پته نشته دا ګور ډېر ښه جواب دی نو دې کې سب لګاو خلک سوي خلک وي بیا به خلک سوي چې لکه دا پته نشته چې دې دا وایي نو میچور خلک چې کوم دي نه دي دا نه ماین کوي د دې نه پس چې کوم دي نظر زمان تاسو طرف درځو نظر زمان بل مسلې دي چې کوم مسلو باندې موږ اوس دې کې بحث شروع کړو مسلې نه ختمېږي دومره مسلې دي موږ پاکستان کې د موږ پښتنو په معاشره کې دا دومره زیاتې مسلې چې کوم دي هر یو مسله ډیرو خلکو ته ګوره د مسلو مول پته نشته بیا چې کوم خلکو ته مسلو پته شته نو آیا د مسلو د حل لپاره د کوشش کوي نو کوشش د نش برابر دی کنه اوس تاسو نظر دا تاسو کوم چې دا میچې ور خلک چې کوم دي مسلو ته په کم نظر باندې ګوري دا راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم مرزا سره ډیر زیاته مننه د افغان ډي وي مننه چې موږ له دوره ټایم راکو جی جی اول خدا خبره چې میچې ور خلک چې کمین او غي ځان داسې کمپلیکیشن نه بریدي او چې ځان داسې مسلو کې الجاو کې چې هغه نه بیا د خلاصې ډیر ناممکني او هغه داسې چې لکه ځان ته یو ایم کې دي یو مایند سیټ ځان د کې دي چې مال دا زب اچیو کوم دا زما ګول دی لایف کې او زدا بز کوم او هغه کدا مثال پرابلم متراغه ومو هغه اول د پرابلم مطلب چې هغه وای چې ما دا مسله دسو اول جانچ پړتال کوي چې ما دا مسله دسو دا هغه په باره کې چې هغه دغه مسله معلومه شي نو بیا هغه انفارمیشن مطلب لکه راي وځي کوي او جی مشران اوري او داسې محفلونو کې د پوهانو خلکو محفلونو کې نه چې ځان پوهیږي چې دا مسله وسو څنګه طریقو سره یې حل کړي او څنګه طریقې سره به حل کوم او مطلب لکه داسې نه چې د ام بي چ اور خلکو په شانتي مطلب چې مسله د رااله بیا دی چې ما سره خدا سورس نو چې ما به داسې کړی وي ما به داسې مسله حل کړی وي یا ما سره داسې زو یا زما دا اپروچ او ما به دا مسله حل کړی وي او جی باندې جوړي نو د پروفیشنل خلکو په شانتي یو پرابلم ډیل کوي داسې نه مطلب لکه چې یو نامناسبه خبره په ولګیدوم هغه داسې نه چې په اونچ आवाज باندې یا شور شرابه جوړه کی هغه یو محفل کې چې ناست اومي نو که یو خبره به بدوم ولګیدون خاموش شي ځان سره دغه شي او که د مشرانو محفل کې ناسي که د کشرانو محفل کې ناسي نو ځان داسې حساب کړي که د مشرانو سره نو مشري او که د کشرانو سره نو کشري داسې ترتیب سره رواني داسې نه چې د ام چې ور خلکو په شان دي مطلب لکه چې پوهان ناستي د پوهانو خلکو په مسک داسې دغه خبرو کې دغه بیا ثابتول نشي نو داسې ترتیب سره مطلب لکه چې هغه یو د معاشري د پرم کریټیو مایندډ دي داسې ګوري چې لکه زمانه معاشري تکلیف نه زمانه مشرانو تکلیف نه کشرانو تکلیف نه ځان یو برابر او کریټیو مایندډ داسې چې لکه مطلب زدا معاشره حکم مطلب لکه خطر اب تبوزم او یو خو سوچ لري نو دا د خدمت جذبه لري د مسلو د حل هغه جذبه لري مسلو د حل کولو کوشش کوي مطلب دا چې دا نه کې نشي بیا وروسته ایکسکیوز تلاش کوي چې دا نه واغه نه و ما سره وسایل برابر نه وګنه نو دا ټول خبرې پکې بالکل شته دا تاسو دا خبره وکړه چې لکه یو ځای کې چې کوم ځای کې پوهه خلک ناستي نه دی بیا خبره کوي خبره نه کوي یو کنه نو هغه ماحول د ګوري سچويشن انډرسټینډ کوي نو بیا راغی او ګوري دا یو خبره چې کوم در بدی منه ګوري ډېر کم خلک ویږي دا خلک وایي چې مسله پوینټ اوټ کول لکه کم ګران کار دی څنګه چې موږ دا وایو چې ډېر خلکو د مسلو پته نشته نو یو سړی دام ویلی شي چې مړه څنګه مسلو خلکو ته پته نشته نه کنه بیا دا مسله چې کومه ده مسله انډرسټینډ کول ګوره دومره آسان کار نه دی لکه د دې تاسو له یو مثال درکم یو لکه فار ایگزامپل د ډېرو زیاتو خلکو نه چې کله موږ دا تاسو کو چې ته په ژوند کې څه غواړې نه غي دا وایي دا موټیویشن سپیکرز یو لیدلی کنه نو هپینس نو هپینس کنه اوس ګورئ دې ځای کې اصل کې مسله څه ده مسله دا ده چې دې هپینس ولې غواړي ځکه چې دې خفره کچري یو سړی خوشاله دی بیا هپینس غواړي نو اوس دې ځای کې مسله روټ کاست سره د خفګان نو کچري د خفګان منګل لري کو نو بس دې خو ډایرکټ هپی شو نه هپینس خو ډایرکټ حاصل شو نو موږ هغه سیس غواړو چې موږ سره نه هپینس موږ سره نه نو موږ هپینس غواړو کنه نو دا ګوري دا مسله اوس دا مسله وا چې دې لکه خفاو نو دا مسله انډرسټینډ کول چې کوم دین دا دومره آسان کار نه دی د میچې ورخلک چې کوم دین دا مفعول وره دا تاسو چې کوم خبره چې ریاکشن دې څنګه ور کوي کنه نو یو خبره په بدم ولګي د خدای با جواب نه ور کوي خاموشه به پاتې کیږي نو دې درگذر کول ولای زمونږ پیغمبر درگذر کول ولنو دا خو هغه وینه غلا خلکو کې غزوی د اخلاق په اوچته مرتبه باندې فایزو او د خوش خلقای د ټولو نه غټ دلیل داري چې د بد اخلاق سړی په بد اخلاقای باندې صبر وکړي نو زمونږ پیغمبر درگذر او معاف کول والو
نو په اصل کې د میچور خلک چې څومره وي دوی معافي کوي. اوس دې ځای کې دا یو سوال پیدا کېږي که چېرې ده سره یو سړی بد وکړي دوکه یې ورسره وکړه او د ده ملګری و د څو کالو اوس یې ورسره دوکه وکړه دی به اوس څه کوي؟ او ډېر خلک دا سوال هم کوي که نه که ما سره ملګري وکړه زه به یا څه وکړم. نو ګوره یو آپشن خو دا دی چې بدله ترې واله نو میچې ورسړی خو بدله نه الي. دویمه دا ده چې ډایرکټ ورته دا ووایه چې ما ته نن وپېژندې او بس د نن نه پس زما ختمه دا هم میچې ورکس نه کوي ځکه چې دا طریقه نه ده. دی به اوس څه کار کوي؟ دی به داسې طریقې سره چې هغه به پوهه کوي هم نه په طریقې سره به ځان د هغه نه ډډې ته کوي او بس یو ورځ به داسې راشي چې بس په خپله به چې کوم دی نو ډډې ته شي. نو دی داسې چې دی لکه هغه یو سړی بیا اګنور کي د هغه نه ډډه وکړي د هغه نه سایډ وکړي خو انتقام نه اخلي. نو دغه میچې ور خلکو هغه نښې نښانې وي. امید دی تاسو به هم ګرانو کتونکو د پروګرام نه د دې زموږ د دې بحث نه څه لږه ډېره زده کړه کړي. د بل پروګرام کې به بلې موضوع سره راځو تر هغې پورې خپل کوربه امیر ظهیر ته اجازت راکوي. الله په امان.